پس مکه کې هیڅ داسې کوم خوځنده ساکښ نشته چې د هغه روزي د الله په غاړه نه وي او د هغه په باب هغه نه پوهیږي چې هغه چیرته اوسیږي او چیرته هغه سپارل کیږي هر څه په یو روښانه دفتر کې ثبت دي او همغه د چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل چې له هغه نه مخکې د هغه عرش پر اوبو باندې و ترڅو تاسو وازمایي وګوري چې په تاسو کې څوک د غوړه کړو ورو خاوند دی اوس که ای محمد تو وایي چې ای خلکو لمرګ وروسته به تاسو د دوهم ځل لپاره را پاتول شي نو منکران به سم د لاس وایي چې دا خبره خو ښکاره کوډي دي یعنی دروغ دي او کوم تر یو ټاکلې مودې پورې د هغو سزا یعنی عذاب وزندو نو هغوی به وایي چې کوم شي هغه سزا یې سر کړی ده واوري په کوم ورځ چې د هغې سزا وخت راشي نو هغه به د هیڅ چا په اړولو وان نه اړولی شي او همغه شی به هغوی را ایثار کړي چې هغوی ورپورې ملنډې وهي او که چیرې موږ انسان ته له خپلې خوا نعمت ور په برخه کړو بیا یې ورڅخه واخلو نو دی د الله له رحمت څخه مایوسه کیږي او پرې انکار کوي او کله هغه کړاو نه وروسته چې پر هغه باندې راغلی و موږ په هغه باندې د نعمت خوند څکونو وایي زما ټوله بېوزلي ایسته شوه بیا هغه ډېره خوښي کوي او ویاړي له دې عیب نه که څوک پاک دي نو صرف هغه کسان چې صبر کوونکي او نیکو کاران دي او همغوی دي چې د هغوی لپاره هم بخښنه ده او هم لوی مکافات